حفاظت د اسلامی نظام فرض عین ده او حفاظت چې راځي هغه په دعوت راځي. حفاظت چې کیږي هغه امر بالمعروف نهی عن المنکر باندې راځي. ځکه چې جهاد وی مسلمان به وي، چې امر بالمعروف نهی عن المنکر وی اسلامی نظام به وي. که امر بالمعروف نهی عن المنکر نه وي هغه نظام ته اسلامی نظام ویل کیږي نه. چې کوم ځای جهاد نه وي هغې ته اسلام او مسلمانان ویل نشو. اوس دغه جهاد ته نفس سره اوس په دغه نوی نسل باندې باید کار وکړو. هغه وخت لري نه ده. اتقوا عن فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. که موږ او تاسې الله دې دغه نظام بقا قایم او دایم ولري. که موږ تاسې که حیات وو 15 کاله وروسته وګوره چې کوم زمون خویندې چې حجاب نه کوي دا به بیا به داسې به مضبوط شي په حجاب، بیا په بې حجابي باندې به څه نو دوی به شرمیږي. ځکه د دې عادت اوس داسې شوی بیا به وشرمیږي. ځکه دا ټول اسلامي امارت او اسلامي نظام مامورین 1 میلیون ته رسېدلی او په هر وزارت کې موږ دعوت ارشاد یو ریاست لرو. په هر وزارت کې تقریبا 50 ریاستونه ده. د دعوت ارشاد کار او مسؤلیت دا ده چې د مامورینو عقیده، نظریه، اعمال درست کی. دغه 10 لکه خپل فامیل لري، اولاد لري، اهل بیت لري. په دې باندې مونږ او تاسو چې کله کار شروع کو مونږ مسؤلیت ده تطبیقول، جدوجهد کول، وجاهدوا فی الله حق جهادی او عاقبت الامور خو الله ته مفوض کو. بلن اکڑی د خیر مگر بندیس کوي د شر، امر بالمعروف او نهی عن المنکر، امر بالمعروف او